رحیمي ټک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د غنټۍ دغه نښان کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسې ورسیږي. که غواړئ خپل د تلیفون سپیډ یعنې سرعت زیات کړئ نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده. سلامونه، زه رحیم ځای رحیمي تاسو ټول ته په رحیمي ټک یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو خپل د تلیفون سپیډ یعنې سرعت زیات کړو. که چیرې ستاسې تلیفون ضعیفه کار کوي لکه څنګه چې تاسې ورته وینئ، یعنې که چیرې ستاسې تلیفون ضعیفه کار کوي او غواړئ تاسې د دې سپیډ زیات کړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دې لپاره تاسې هیڅ کوم سافټویر انسټال کولو اړتیا نشته. د دې لپاره به تاسې د تلیفون سیټینګز یعنې تنظیمات ته لاړ شئ. کله چې سیټینګز یا تنظیمات ته تاسې لاړ اخر ته به راسئ، دلته به تاسې ډیولپر آپشن وینئ. دا اخرنی آپشن چې تاسې وینئ ډیولپر آپشن، که چیرې ستاسې په تلیفون کې دغه ډیولپر آپشن نه وي نو تاسې به لاړ شئ اباوټ فون ته، سافټویر انفارمیشن او دغه بیل نمبر چې ورته وایي ګورئ دا به څو ځلې کلیک کړئ. څو ځلې یعنې فقط 10 دفعه دا به بیا تاسې کلیک کړئ. که چیرې تاسې دا 10 دفعه کلیک کړ نو دلته به تاسې نوی آپشن راسي، هغه ډیولپر آپشن دی. او که چیرې کلیک نه کړئ نو آپشن به نه راسي. نو کله چې تاسې ډیولپر آپشن خلاص کړئ یعنې ډیولپر آپشن ستاسې تلیفون کې راغی نو هغه به تاسې خلاص کړئ او لاندې به راسئ اخر ته. لاندې به راځئ، ګورئ دا اپلیکیشنز کې بیا ډو ناٹ کیپ اکټیویټیز دغه به تاسې آن کړئ. کله چې دا تاسې آن کړئ بیا به باره راسئ، دلته تاسې دا انیمیشن وینئ، وینډو انیمیشن سکیل، دا به آف کړئ، دا به هم آف کړئ او دا به هم آف کړئ. دا درې سره به تاسې آف کړئ. کله چې دا تاسې وکړئ نو تاسې هیڅ کوم کار کولو اړتیا نشته. اوس تاسې تلیفون خپله تیز دی. اوس څنګه چې تاسې وینئ ډېر په تیزۍ سره دا خلاصېږي، یعنې بیخي تلیفون تیز شو. مخکې تاسې ولته ډېر ضعیف و، اوس تلیفون ښه ټایټ فل کار کوي. دې له لارې تاسې کولی شئ خپل تلیفون تیز کړئ بغیر له کوم سافټویر انسټال کولو. دا و زموږ نننۍ ویډیو که مو خوښه شوي نو حتما لایک ورته ورکړئ. ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ چینل رحیم یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. په لوی عزوجل مو سپارم. ښه وخت، خدای پامان.